تقریر د پیغمبر علیہ السلام د حدیث مبارک نه شروع کوم ترمذی شریف حدیث مبارک دی پیغمبر علیہ السلام مبارک راغه صحابه ناسو پیغمبر علیہ السلام د صحابه دا خبره واوریدلې یو صحابي وایي چې ابراهیم علیہ السلام چې دا خلیل الله دی بل صحابي وایي چې موسی علیہ السلام چې دا کلیم الله دی بل صحابي وایي عیسی علیہ السلام چې روح الله دی کلمت الله دی بل صحابي وایي آدم علیہ السلام چې دا صفی الله دی بل صحابي وایي عیسی علیہ السلام چې دی دا نجی الله دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک د صحابه دا خبره واورېدلې راغه ولا ته فرمایي صحابه ما د تاسو خبره واورېدلې او آدم علیہ السلام چې دا صفی الله دی او نوح علیہ السلام چې دا نجی الله دی او ابراهیم علیہ السلام چې دا خلیل الله دی او موسی علیہ السلام چې دا کلیم الله دی او عیسی علیہ السلام چې دی دا روح الله دی خو صحابه تاسو چې کوم پیغمبر دی دا د الہ العالمین حبیب الله دی او صحابه آدم علیہ السلام به صفی الله موسی علیہ السلام به کلیم الله ابراهیم علیہ السلام به خلیل الله عیسی علیہ السلام به روح الله نوح علیہ السلام به نجی الله خو تاسو پیغمبر چې دی هغه حبیب الله دی پیغمبر علیہ السلام ته په دې باندې هیڅ قسم فخر نشته علماء کرام فرمایي صفی الله څوک دی صفی الله چاته وایي وایي صفی الله هغه پیغمبر ته وایي چې کله دې نسیان کله دې خطا وشوله نو 300 کاله جلاګانې وکړلې که دغه توبیان قبلېږي بیا په خاطر د مصطفی سره قبلېږي کلیم الله څوک دی خلیل الله څوک دی روح الله څوک دی نجی الله څوک دی صفی الله څوک دی علما فرمایي صفی الله هغه پیغمبر دی کلیم الله هغه پیغمبر دی خلیل الله هغه پیغمبر دی روح الله هغه پیغمبر دی نجی الله هغه پیغمبر دی چې دا ټول به د رب رضا غواړي خو حبیب الله هغه پیغمبر دی چې رب په خپله رضا غواړي خلیل الله هغه پیغمبر دی چې دا به د رب رضا غواړي حبیب الله هغه پیغمبر دی چې رب د رضا غواړي او بیا علماء کرام فرمایي کلیم الله کوم پیغمبر دی حبیب الله کوم پیغمبر دی علماء کرام فرمایي کلیم الله هغه پیغمبر دی چې رب ته وایي رب دیدار راکړه رب ما ته خپل ځان وښایه رب له طرفه جواب کلیم الله ته ورځي لن تراني اے موسی علیہ السلام کما نشي لیدلی حبیب الله هغه پیغمبر دی چې رب جبریل ته وایي لاشه جبریل محبوب ته وایي چې راشه خپل دیدار دله درکړمه صحابه لګیا دي موسی علیہ السلام کلیم الله دی عیسی علیہ السلام روح الله دی آدم علیہ السلام صفی الله دی عیسی علیہ السلام روح الله دی نوح علیہ السلام نجی الله دی پیغمبر خدا فرمایي او دوی همدغه دي خو زه حبیب الله یم او ما ته په دې باندې هیڅ قسمه فخر نشته پیغمبر علیہ السلام مبارک له الله پاک ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړي وه څومره مقام او مرتبه ورکړي وه جبریل علیہ السلام ته خپله فرمایي چې اے جبریل علیہ السلام مبارکه زما د حقیقت نه زما د مقام نه زما د مرتبې نه د رب نه علاوه بل هیچا ته پته نشته رب نه علاوه بل هیچا ته پته نشته وسې بعضې خلک هغه علم محدود کوي دومره علم ورسره داسې او داسې نه 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 پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الله پاک بے مثل بے مثال را لګره پیغمبر علیہ السلام هغه پیغمبر او رسول دی
چې هغه الله پاک خاتم النبیین را لېږلی دی